چا جهاز جوړ کړو او څوک ریل ګوتو کې اړی راړی زما د کام زلمی لا هغسې موبایل ګوتو کې اړی راړی د شیخ له هم مینې مازغه ګړوبې کړي دي سم تسبیح پریخي دي امیل ګوتو کې اړی راړی. السلام علیکم مینوالو. په 96 HD خپرونه کې نن د مورنۍ ژبې د مانځلې کېدلو په مناسبت سره نن مونږ سره فدا حسین فدا موجود دی. د هغوی نه مونږ شعرونه هم اورو او د هغوی نه مونږ اول دا پوښتنه کوو چې ژوند مو څنګه تیریږي. الحمدلله ژوند خو ډېر ښه تیریږي او ډېر الله تعالی نه ډېر مشکور یو. ژوند ښه روان دی او شعرونه به ورته ووایم. چا که په غلا وجلی و چا ښه په جار وجلی و چا که په غلا وجلی و چا ښه په جار وجلی و هر خوا پښتون قتلېدو هر چا دا خوار وجلی و غر او که خار لمبه و تون سوځېدو هلته یې نختر وجلی و دلته یې چینار وجلی و. او دغه سړی چې خپل بچي ورله لغتې ورکوي دغه سړی چې خپل بچي ورله لغتې ورکوي دغه سړي هم په لغتو باندې پلار وجلی و. او غزل مطلب ده چې رکتې مینتوب شي د روزګار سړی وباسي ښکلې مینه نه کوي خو د کار سړی وباسي. رکتې مینتوب شي د روزګار سړی وباسي ښکلې مینه نه کوي خو د کار سړی وباسي. او نه د دین نه د سادین شي سړی هسې خورېرې شي نه د دین نه د سادین شي سړی هسې خورېرې شي دا ښکلي د هر یو کاروبار سړی وباسي. او نشه رانه پاسئ د چا مړو سترګو نشه کړی یم نشه رانه پاسئ د چا مړو سترګو نشه کړی یم او ساقي جام د نسکور کا د خمار سړی وباسي. او په غر کې لار ایستل څه د کمال خبره نه ده په غر کې لار ایستل څه د کمال خبره نه ده کمال کړي هغه څوک چې زړه کې لاره سړی وباسي. او په غر ډېره مننه جي په غر کې لار ایستل څه د کمال خبره نه ده کمال کړي هغه څوک چې زړه کې لاره سړی وباسي. او ابراهیم غوندې وردانګه سرو لمبو ته بې خطره ابراهیم غوندې وردانګه سرو لمبو ته بې خطره چې مینه حقیقي وي ده انګاره سړی وباسي. او دا د بنګو بوټي دي فدا لرګې به نشي دا د بنګو بوټي دي فدا لرګي به نشي او په سلو کې که یو چرته د یاره سړی وباسي.